بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه چې کوم خوراکونه کوو یا مونږ چې کوم اکټیویټیز کوو ټول ورځ ګرځو را ګرځو او د زمونږ زندگی چې روانه نه په دې کې مختلف دای سیزونه دي چې هغه زمونږ بدن ته ضرورت وي، یعنی د خوراک په تور باندې مونږ هغه واخلو. پاغي کې مختلف مایعات هم شته، یعنی لیکویډز، بیا داسې سالډ خوراکونه هم شته دي او هغه کې چې کوم دی نو بیا نور داسې دغه دي چې نیچرل خوراکونه هم شته دي او هغه نه علاوه داسې دي چې نن سبا دا خوراکونه داسې دي چې پروسسډ خوراکونه یعنی څه کې پریزرویټیوز یا مختلف سیزونه داسې وي. اوس کوم چې قدرتي خوراکونه دي لکه فروټ شولو، سبزیانې شولې یا دغسې پروټین شولو د غوښې په فارم کې یا د انډو په فارم کې، نو دا داسې سیزونه چې دا قدرتي سیزونه دي او دا که ډایرکټلی مونږ ته قدرتي طریقې سره راځي نو یقینا چې دا مونږ لپاره فایده مند دي او د دې نقصانات کم نه کم وي، فایدې زیات نه زیاتې وي. او که دا بیا کله پروسس شي نو ظاهره خبره ده چې کله پروسس شي نو هغې کې مختلف قسمه سیزونه دې کې شامل دي شي چې په هغې کې آرټیفیشل کلر راشي، په هغې کې آرټیفیشل فلیور راشي او په هغې کې مختلف داسې سیزونه پریزرویټیوز راشي چې دا خوراک تر ډېرې مودې پورې دا بچ ساتي، خرابېدو نه بچ ساتي. نو یقینا دغه څه کیمیکل سیزونه دي او څه داسې سیزونه دي چې هغه آرټیفیشل دي، قدرتي نه دي، نو د هغې په وجه د هغې چې کومې فایدې دي الدو چې هغه کوم سیزونه پکې دي نیوټریشنل ویلیوز یې کوم دي یا د هغې کومې فایدې دي هغه تاسو اخیستی شي، خو ورسره چې کوم پروسسینګ شوي وي په دې کې ډېر سیزونه بیا داسې چې هغه د انسان د جسم لپاره نقصان دې هم کیدی شي. ظاهره خبره ده چې پروسس کیږي، موږ ته انرژي ملاویږي او هغې نه بعد د هغې کوم ویسټ پروډکټ جوړیږي، یعنی کوم فاضل مواد جوړیږي، نو هغې کې ډېر داسې سیزونه دي لکه یوریا شوه، امونیا شوه، یوریک اسید شو، کریاټینین شو، داسې مختلف سیزونه دي چې هغه بیا د ګردې په ذریعه د هغې اخراج کیږي تشو متیازو کې، او یا چې کوم دی د ډکو متیازو په ذریعه د مختلفو سیزونو اخراج هم وشي او ورسره په وینه کې بیا چې کوم سیزونه پاتې دي نو د جګر د هغې صفایي کې لګیا وي، نو داسې به ووایو چې دا جګر د وینې یو فلټر دی او دغسې دا ګرده د وینې یو فلټر په طور باندې کار کوي. اوس چې څنګه د ګرده یا د جګر دا فلټریشن کوي نو یقیني طور باندې چې کوم دا زهریله مواد یا دا فاضل مواد چې کوم دی دا د وجود نه دا اوباسي نو په هغې کې به هم څه لږ ډېر پاتې کېږي. د هغې یعنی کلم چې تاسو وګورئ هر قسم ته مشین کوي نو هغه وخت تېرېدو سره چې کوم دی په هغې کې خپل هم څه لږ ډېر نقصانات راځي. نو دا کوم چاڼ چې لګېدلی دی، کوم فلټر چې لګېدلی دی د ګردې، نو دغه وخت سره یې رو کمزوري کېدل شروع شي او رو د هغې کارکردګي چې کوم ده نو هغه متاثره کېدل شروع شي. اوس د دې ګردې د دې خپل فلټر د صفایۍ دپاره یعنې دا فلټر موږ څنګه صفا کړو، لکه ته ګاډی روباسي اوړی شروع شو نو چې کله هم پې ته اے سی آن کې په ګاډي باندې نو لومبې ورته هغه فلټر روباسي، هغه صفا کړي، د هغې صفایو کې یا د ګاډي په انجن کې چې کوم ایر کلینر دی د هغې د فلټر ته چې کوم دی نو بار صفایي کې چېرې زما د ګاډي افیشنسي ښي، زما د ګاډي کارکردګي ښي. همدغسې زموږ دا انجن چې کوم دی دې کې هم دا مختلف فلټرې چې کوم دي د هغې صفایي دا ډېره زیاته ضروري ده. او په کومه طریقه باندې کېږي د هغې دپاره مختلف سیزونه دي لکه ستاسو یو هیلدي لایف سټایل او تاسو اکټیویټیز، خوراک چې کوم دی خاص کر ډېر زیات ضروري سیز دی په دا کې، ځکه چې دا ټول سیزونه زموږ وجود ته دننه د خوراک په ذریعه باندې راځي. نو خوراک کې خیال ساتل خصوصا چې موږ د نیچرل خوراکونه دا زیات کوو او هغه خوراکونه نه کوو چې کوم کې د آرټیفیشل فلیورز، کلرز او یا دا سیزونه وي، او یا کله هم چې خوراک کوو نو موږ ته د هغې اجزا پته وي چې دې کې چې کوم دی نو پروټین څونه دي، کاربوهایډریټ څونه دي، فیټ څونه دي چې کوم زموږ ګردې او جګر ته یا زموږ د بدن چې کوم دا نور مدافعتي نظام دی، کوم فلټرز دي چې هغې ته نقصان نه ورکوي. خو که نارملي تاسو یو صحتمند زندگی تیروئ او تاسو غواړئ دا چې ستاسو ګردې، ستاسو جګر دا تر ډېر وخته پورې محفوظ وي، خصوصا د ګردو به ذکر وکړم چې تاسو وایئ چېرې زما دا ګرده چې کوم دی دا صحتمند وي او د دې فلټر چې کوم دی نو دا د صفا وي، نو د هغې دپاره زه نن تاسو ته خوراکونه ښیم چې کوم داسې سیزونه دي چې هغې سره به ستاسو د ګردې فلټر صفا وي. د ټولو نه اول چې کوم دی د اوبو مقدار چې صفا اوبه د هغې مقدار تاسو زیات استعمالوئ نو هغې سره یقیني طور چې ستاسو د ګردې فلټریشن او دغه دا کېږي. کوم داسې اجزا چې راځي لکه یوریټس راځي، اکزلیټس راځي یا داسې مختلف نور قسم سیزونه دي چې هغه په ګرده کې جمع کېږي، هغې نه کاڼې یا شګه یا داسې سیزونه جوړېږي نو هغه ورسره اخراج زیات کېږي او ستاسو ګرده صفا وي. بل که دې اوبو کې تاسو لږ شان لیمو یعنی نیمبو اچوئ نو دا لیمو پانی سحر کې که تاسو استعمالوئ ستاسو د هاضمې دپاره هم بهترین دی او د ګردې دپاره هم انتهایي بهترین سیز دی. او بل د ګرمۍ سیزن را روان دی نو په دې ګرمۍ کې چې کوم دی ستاسو د وجود دپاره خصوصا ستاسو د اوبو کمې بچکولو دپاره ستاسو وجود کې نو دا ډېر اهم سیز دی او تاسو ته به یقینا چې د ګرمۍ په موسم کې دا
ډېره زیاته فایده درکوي. نو خپله مدد واچوي، خپلو بچو ته هم واچوي. په ګرمۍ کې د ډي هایډریشن نه به بچي، ستاسو صحت به ورسره ښه وي. بیا راځو جناب داسې نورو څیزونو ته چې هغې سره ستاسو د ګردې صفایي ښه کېږي. هغه سبزیانې یا هغه فروټ چې په کومو کې اوبه ډېرې زیاتې دي، یعنی سیټرس فروټس، که تاسو د نیمبو استعمال کوئ، تاسو د مالټې استعمال کوئ، تاسو د سنګترې استعمال کوئ، ټیک شو. داسې د نارنج د اوبه چې کومې دي، نو دې سره مختلف دغه چې کوم دی ټاکسیک څیزونه، کوم زهریله مواد دی اده وجود نه وځي او ستاسو ګرده ورسره صفا کېږي. بیا په سبزیانو کې داسې سبزیانې راشي، خصوصا کیره یعنی بادرنګ چې کوم دی، هغه داسې څیز دی چې د اوبو پکې ډېر زیات مقدار دی، نمکیات پکې ښه مزېدار دي، په هغې کې چې کوم دی ډېر داسې څیزونه شته دی، وایټامنز پکې شته دی، منرلز پکې شته دی. نو که تاسو د هغې استعمال زیات کوئ په ګرمۍ کې، خصوصا که تاسو ګورئ ستاسو سلاد ته ډېر زیات زړه کېږي، نو په هغې کې که تاسو کیره یعنې بادرنګ ډېر زیات استعمالوئ، نو یو خو به د اوبو کمې نه راځي، بل دا ده چې ستاسو ورسره د ګردې صفایي او د جګر صفایي چې کوم دی نو دا روانه وي. او دا یو انتهایي زبردسته سبزي ده یا میوه که ورته ووایي، چې په کومه طریقه هم تاسو وایي، خو دې سره چې کوم دی نو ډېره زبردسته صفایي راځي. بیا جناب په خوراک کې هندوانه، اوس د هندوانې استعمال که څومره زیات کوئ، دې کې بس صرف اوبه او شربت او خوږې اوبه، نو یو ښایسته د شربت منګیرې ده. نو که تاسو دا استعمالوئ او دوه ملګري که یو ځای شي او نیمه نیمه هندوانه مو خوري، نو یقین وکړئ داسې شوه لکه چې هغه قدرتي شربت، قدرتي رس، یو خو دا شربت دی چې کوم دې ځای نه میلاویږي، یو دا آسماني شربت دی چې خدای پاک یو تحفه رالیږلې ده، یو نعمت رالیږلی دی د خدای د طرفه دی. نو ظاهره خبره ده چې په دې کې هېڅ نقصان نشته. که دا تاسو استعمال کوئ نو ستاسو صحت لپاره انتهایي بهترین څیز دی. دې سره هاضمه ښه وي، ډي هایډریشن نه کېږي، ګردې مو صفا وي، جګر مو صفا وي، دې سره ډېر زیات فرق راځي. بیا جناب راځو دا مختلف قسم بیریز ته، یعنی سوابیره شوه، بیره شوه، یا داسې مختلف دا واړه واړه بیریز چې کوم وي، نو دا زموږ د صحت لپاره انتهایي زیات ښه وي. که تاسو کله ډاکټر له لاړ شئ، تاسو ورته چې ډاکټر صاحب زما ګرده کې زخم دی، زما تشو متیازې سوځي، زما د تشو متیازو مسله ده، نو که تاسو وګورئ نو تاسو ته یو خاص قسم ته ساشې درکړي چې په هغې باندې یو سره بیري جوړه وي، او تاسو ته وایي چې یاره دا څښه، نو دې سره به ستا ګردې هم صفا کېږي، او دې سره نو همدغه بیري چې د کوم نه دا ساشې جوړېږي، اوبو کې تاسو اچوئ، هغه حقیقت دغه بیریز یعنی کرین بیری شو، داسې مختلف نور بیریز شو، که تاسو د هغې استعمال همداسې په خپل خوراک کې کوئ، نو هغه په نیچرل طریقه باندې تاسو ته میلاویږي، پروسس نه وي، هغې سره به یقینا چې ستاسو ګردې هم صفا وي، ستاسو د تشو متیازو چې کوم سیستم دی او کوم تاسو ته تکلیفونه کېږي چې یاره تشې متیازې سوځي یا دغسې نورې مسلې راته دي، د ګردې یا د مثانې د زخم مسلې دي، نو هغه ورسره ډېر حده پورې ښه وي. نو مقصد مې د ویلو دا دی چې کله هم تاسو خوراکونه کوئ، دا خو موږ نیچرلي دا څیزونه خامخا زموږ په خوراک کې موجود وي، خو په داسې طریقه باندې وکړو چې د هغې مطابق او د هغې متعلق موږ ته څه معلومات وي، نو موږ بیا ظاهره خبره چې په هغه مقصد هم استعمال کړو، نو هغه مقصد هم ورسره اچیف کولی شو، هغه مقصد هم ورسره حاصلولی شو، او خپل صحت ډېر بهتر ساتلی شو. نو د اوړي سیزن را روان دی، د هندوانې استعمال زیات کوي، د نیمبو استعمال زیات کوي، قدرتي شربتونه، قدرتي د غني جوس شو، یا داسې مختلف نور داسې څیزونه شو چې کوم قدرتي موږ ته میلاویږي، دا پروسس چې نه وي په کور کې، د مختلف فرش فروټس نه تاسو ځان ته جوس ویستی شئ، او دې نه علاوه که تاسو لسی وغیره څکئ، په هغې کې لږ بادرنګ یعنې کیره هغه تاسو استعمالولی شئ، سلاد کې استعمالولی شئ، نو دې سره چې کوم دی یقینا ستاسو د ګردو صحت او ستاسو هاضمه دا به ورسره بهترین وي. او کوشش کوئ چې د خپل ګردو صحت لپاره دا مختلف داسې څیزونه لکه د دردونو ګولۍ شوې، دوایانې شولې، مختلف داسې غیر ضروري دوایانې، سیلف میډیکیشن، دې نه پرهیز وکئ، اوبو استعمال زیات کوئ او صحتمنده زندگی تیروئ. امید لرم چې دا معلومات به تاسو لپاره فایدهمند هم وي، او انشاءالله چې دا معلومات به تاسو خپل ملګرو سره شیر کوئ هم ضرور. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.